د نن ورځې ډیر تازه زبردست او لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کندهار والي د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې دغه ولایت د والي حیات الله حیات د کورونا ټیسټونه له معایناتو وروسته مثبت راغلي دي او نوموړی د کورونا وبا په ناروغۍ اخته شوی ده. ایران د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په اوکیت سیمه کې د پولیسو په موټر د ریموټ کنټرول بم چاودنه شوې ده چې پکې د پولیسو یو شمېر په ګډون شپږ عسکر وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو ویان ویلي چې د عسکرو دغه ډلې د ایران پولې نه 14 کیلومتره په بولیده سیمه کې ګزمه کوله چې چاودنه پرې وشوه. اشرف غني ولسمشر اشرف غني د خوست د امنیتي قومندان پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د هغه وژلې وغندل. د خوست امنیت قومندان مل پاسوال سید احمد بابزی له دریو پولیسو د تیر پشلمي پر مهال په داسې حال کې چې پر امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال مرستې ته روان و ووژل شو. طالبان وایي پخوانی مشر اختر محمد منصور سوداګري ته وخت نه لاره او په پاکستان کې د جایدادونو د شتون خبرې له افواهاتو پرته بل څه نه ده. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او محکمې په کراچۍ ښار کې یو شمېر جایدادونه د اختر محمد منصور وبلل او لیلام ته یې وړاندې کړل. په دایکندي کې یو ترافیکي پیښې د یو ماشوم او میرمنې په ګډون 4 تنه وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان د سکینې احساني ویلي پیښه د شهرستان ولسوالۍ په راموک سیمه کې شوې ده. په پیښه کې د 4 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د 2 میرمنو په ګډون 10 تنه نور ټپیان شوي دي. امریکا وایي که طالبان تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي نو د احتمال شته چې د سولې پر هوکړه له سره کتنه وشي. د امریکا د دفاع نوی مرستیال وزیر جیمز انډریسن دغه هیواد صنعت ته د خبرو پر مهال ویلي دوی له طالبان سره د جګړې د پای ته رسیدو او تاوتریخوالي د کمیدو په موخه د سولې هوکړه کړې ده. ولسمشر غني د یو حکم له لارې ایران سره پر پوله د یو شمېر افغانانو د وژلو د ژورې او هر اړخیزې ارزونې په موخه باصلاحیته 10 کسیز پلاوی وټاکه. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پلاوي مشري به د وسلوال پوځ اعلی سرقمندانۍ نظامي سرمفتش حمید تماسي کوي. زلمی خلیلزاد هند په مستقیمه توګه د ترهګرۍ په اړه خپل اندېښنې له طالبان سره مخامخ شریکې کړې. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له د هند ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی هند اړ چې په افغان سوله کې لا ډېر فعال رول ادا کړي. د ده په خبره دغه هیواد ته پکار ده چې په مستقیمه توګه له طالبان سره په اړیکه کې شي، خبرې ورسره وکړي او ترهګرۍ په اړه خپل اندېښنې له دغې ډلې سره شریکې کړي. باجوه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره لیدلی دی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې په اړه ورسره غږېدلی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر له لوري په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوې چې باجوه او خلیلزاد په 2 اړخیزو اړیکو، سیمه ییز امنیت او د افغانستان د بیا رغونې د پروسې په اړه غږېدلی دی. په غور ولایت کې د حکومت د بې کفایتۍ پر وړاندې ترسره شوی لاریون به تاوتریخوالی اوښتی دی. د لاریون برخوال هغه بېوزله او ځایي کارګران دي چې د حکومت د کمزوري مدیریت پر وړاندې شعارونه ورکول. امریکا د کورونا وبا له امله د امریکا اقتصاد ته زیان په پایله کې په امریکا کې د بیکارۍ کچه 14.1% ته رسیدلې ده چې د جاپان او برېټانیې په څېر له نورو هیوادونو زیاته ده. د کورونا وبا د اغېزو له امله په تېرو څو کلونو کې د کار په برخه کې امریکا شاتګ کړی ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو، پیښو او لنډو واقعو څخه ځان ډېر ژر او په کره معلوماتو خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.